نو هغه خو خراب شي بیا چې کله خراب شي هغه بیا دا سیس چې کوم دی دا وګرځي نو دا هغه له تاوان ورشي بیا هغه په دې رټ باندې دا سامان د کوم فروټ چې دی هغه بیا په دې رټ باندې نه راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخون کې مهربان ذات دی. څنګه چې تاسو ته پته چې روزي مبارکه میاشت فروټ چې کم دی دا ډېر ګران دي، نور سبزی دا هم ګران دي، خو فروټ چې کم دي ډېر به انتهایی ګران شوي دي، د خلکو اغوستل نه وتی دي. ډېرو ملګرو په ویډیو جوړ کړې، ما هم ویل چې راشه د خپل کم زما د پیج کم کتونکي دوی له پیاسې یو شړ غونډه کې پیغام ورکړه. ډېرو ویډیوګانې مې داسې وکتې چې یاره فروټ دوی سله نه ارزانه دا سله ګران شو، داسې ویډیوګانې مې ډېرې زیاتې وکتې. خلک ویډیوګانې کوي فروټو په خلاف چې دا سله نه ارزانېږي. زه به ورته داسې یو خبره وکړم چې یاره دا هر څه په مونږ کې دي. یو کس فروټ اخلي چې هغه هر څومره ګران شي که نه نو دی به یې اخلي. لکه څنګه تاسو چې توړه اخیسته په 700-800 اخیسته چې اوس 2800-2700 له ورسېده بیا یې هم خلک اخلي. او داسې فروټ هم خلک چې کم کسانو سره روپۍ وي مالداره وي په 200 هم درجن اخیستې، په 400 درجن اخیستې، که اوس چې په 400 وي په 550 درجن وي اوس یې هم اخلي. دا هر څه په مونږ تاسو کې مونږ چې یو شی ځان باندې ګرانوو دا مونږ باندې بل څوک نه ګرانوي، دا هر څه مونږ په خپله په ځان باندې ګرانوو. زه فروټ هره ورځ اخلم دا کس نه خرڅېږي، صحیح ده. د فروټ بازار چې کم دی دا تیز روان دی، او زه فروټ نه اخلم. نو دا فروټ چې دوی باندې پاتې شي چې دا خراب شي نو دوی بیا سبله په خپله ارزانوي. خو نه که تاسو همداسې بازار ته فروټ راځي او تاسو په 500 باندې درجن په 500 درجن چې وي داسې سیر په 500 وي داسې هر څه چې په 500 وي او تاسو یې اخلئ او د هغه نه وځي د هغه نه خرڅېږي نو هغه به خود ګرانوي. هغه داسې هم کوئ سبا یې د هغې په یو په ډبل درکړي، د هغې په 2 چندې ګران درکړي. او که نه چې زه وغواړم چې یاره دا نه اخلم دا ګران دي او په هغه باندې پاتې شي داسې زه ترې وانخلم بلې ته وانخلي نو هغه خو خراب شي. بیا چې کله خراب شي هغوی بیا دا سیس چې کوم دی دا وغورځوي نو د هغوی له تاوان ورشي، بیا هغوی په دې رټ باندې دا سامان د کومه فروټ چې دي هغوی بیا په دې رټ باندې دا نه راوړي، ځکه وایي چې پاتې کېږي، ګران دي څوک یې اخلي نه. او ارزان چې کوم دی ارزان وځي ولته ارزان هغو ته بیا واره نه کوي، دا خبره ده. او بله ده د غریب سړي چې کوم وس دی د هغې نه خو بیخي فروټ وتې دي. تاسو ته به داسې ټیک تصویران ښکاري. یو کس داسې هم کوي چې هغه په روژه ماتي باندې ناست وي او تصویر وباسي او فیسبوک له اپلوډ کړي. هغه دا سوچ نه کوي چې یاره زمونږ په د محله کې یا زما سره په دې آی ډي کې به داسې کس فرینډ وي چې هغوی له به زما د تصویر مخې له ورځي او دا شی ده ته پته وي چې دا دومره ګران دی دی اخیستی هم نه شي، خو بیا هم دا کار کوي. نو پلیز ټولو ته منت کوم، زاري درته کوم چې کله تاسو روژه ماتي په وخت باندې درڅخنه کینئ او روژه ماتوئ تاسو له چې څه مخې ته پراته وي د هغې تصویر چې کوم دی دا فیسبوک له مه ورکوئ. زمونږ په چم کې یا تاسو سره په آی ډي کې داسې کس فرینډ وي چې هغه به د دې اخیستلو وس نه لري. نو پلیز داسې مه کوئ. پاتې شو فروټو خبره، فروټو په هکله خو زما دا پیغام دی درته چې نن سبا چې هر څومره ګران دي نو تاسو داسې کار وکړئ چې فروټ نه لږ بایکاټ وکړئ، پرېږده چې په دوکاندارانو باندې لږ پاتې شي نو دوی بیا سبا په هغه ریټ نه راوړي او نه یې په هغه ریټ خرڅوي، او که نه مونږ یې ترې اخلو نو هغه سبب د دې په یو په ډبل ګرانوي. نو پلیز دا پیغام چې کوم د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او آباد لره. نو راکړئ مال اجازت، د الله په امان.